بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر محترم ورونو، نن د یا حلیم وظیفې یو ډیر عجیبه تاثیر درته ښیمه چې دا وظیفه کله وکړي، یعنی دا اسم مبارک ووایي او د خوراک په یو څیز باندې دم کړي، الله تعالی به په هغې کې ډېر لوی برکات پیدا کړي. یا حلیم وظیفه به په کومې طریقې سره کوي؟ سمپل، ډیره زیاته اسانه طریقې ده. کله چې د خوراک یو څیز وي، ته وایې چې په هغې کې د برکت راشي، یا زموږ سره غله پرته ده په هغې کې د برکت راشي او د هر قسم آفت نه د محفوظ وي، نو یا حلیمو یا حلیمو ذکر وکړه چې څونه د ستا خوښه وي. څه تعداد معلوم نه دی، دا یا ظلم کولی شي، لس ظلم کولی شي، 100 کرتم کولی شي، 1000 کرتم کولی شي. یا حلیم و ذکر وکړه او بیا هغه په اوبو باندې شوب کا یا په باندې کوف کا او هغه اوبه به راوالې په څیز باندې چړکاو کا، نو هغه څیز د هر قسم آفت او مصیبت نه محفوظ وي، په هغې کې به خیر او برکات ډېر زیات وي. او که یو کس کټوی پخوي یا چرته دیګ پخوي، د هغې نه مخکې دی د یا حلیم و ذکر وکړي او هغه دې په اوبو باندې شوب کړي او هغه اوبه چې د پې باندې دم کړي دي هغه اوبه دې په دیګ کې واچوي، په هغې کې به یو ډېر عجیبه قسم برکت راشي. کله چې موږ علما او طلبا هغه چې ځو، نو موږ هم دغه چې کوم دی اسم مبارک د برکت دپاره ویو او بیا په هغه دیګ باندې شوب کوو چې د هغې د وجې نه په دغه دیګ کې رب العالمین یو قسم لا برکات اچوي. نو دا خپل هم کولی شي، د دې مکمل اجازت د تاسو ته هر سړی د دې نه پیدا غشتلی شي.